تا واخله هغه هیره کمې پسې چې ته راغلې دې کې پستا قسمتو ته داسې وکړه چې رحمان ډکیت ته د رئیس ټکانه وښایه پرېږده چې دی هلته لاړ شي. بیا جعفر میډم راوستې وي د ملګري هغه ځای ته کم چې انډرګراونډ وي او دی د رئیس په مرګ باندې ډیر زیات خفه وي. زما یقین نه راځي چې رئیس په داسې ځان مرګ لور کی دی مونږ سره راتلو ولې نه. دغه سوچ خو زه وړی یم چې آخر هغه هلته پاتې کېدو ولې ده خو چېرته داسې نه دي کړی ده ته خو خبره میلو شوې و چې رحمان ډکیت را روان دی. دا هم هغې جینۍ دوکه وکړه دا هر څه هم هغې وکړل زما ټول شک په هغې باندې دی. ما ته نه ښکاري چې هغې به دوکه کړې وي. هغې خو رئیس ته ووې چې زر تر زره د هغه ځای نه وځه او هغې ته ما سوال جواب کړی دی هغه به اوس راشي تپوس به ترې وکړو چې دا څه لوبه شوې ده. څه پته لګي رئیس ژوندی وي زه خو وایم تاسو لاړ شئ او هلته یې وګورئ هسې بېڅه خو ځان مرګ له څوک نه ورکوي. نه هغه ځای ما کتلی دی هغه مکمل تباه شوی دی هلته څوک هم نشته او د رئیس هم پته نه لګي. دی دا خبرې کوي چې دی کې د رحمان ډکیت هغه جینۍ هلته راشي. راغلی ته وایه تا مونږ سره دا دوکه ولې وکړه تا رئیس ته څه ویلي وو چې هغه هلته پاتې شو مونږ سره رانغې. ما رئیس ته ویلي وو چې څومره زر کیږي نو د هغه ځای نه وځې ما ته پته نشته چې هغه ولې پاتې شو هلته. دروغ مه وایه ټول چل هم تا کې دی تا چې هغه ته څه ویلي دي نو هم هغه ووایه ته یو غداره جینۍ او هم تا رئیس مړ کو. ما هغه سره هیڅ دوکه نه ده کړې زما رئیس سره هیڅ قسمه دښمني نه وه ما د هغه مدد کو ولې چې هغه د رحمان ډکیت خلاف ولاړو او هغه سره خو ټولو نه زیات بد ستا پلار کړي دي د هغه مور ستا د پلار د وجې مړه شوې ده. بکواس بند کا. زما دا خبره په کلو غوږونو ووره زه به اوس ډون لګوم کو په تا کې څه غلطي راووته نو زه به د ځان پروا نه کوم خو تا به ژوندی نه پرېږدم. میډم دې جینۍ له دمکي ورکي او بیا د هغه ځای نه لاړه شي. ما ته نوره پته نشته چې ستا او د رئیس باره کې څه خبرې شوې دي خو د میډم د طرف نه درنه زه معافي غواړم ولې چې دې ته هم غټه صدمه رسېدلې ده. ما ته پته ده او زه د دې په خبرو بد نه ګڼم ما ته پته ده چې په دې څه تیریږي او کو تاسو په ما اعتبار نه کوئ نو زه به نوره دلته نه راځم. د دې اوس په دې جینۍ هم شک وي چې دا موږ سره دوکه کوي. دی خو هغه بزنسمین سره خپله سیکرټري ولاړی نو هغه ورته وایي ته د څه نه خبر شوې که نه رحمان ډکیت ته زموږ د پلین پته لګېدلې ده او هغه ستا هغه پورمې نوم وویشتو او مړ یې کو. دا څه وې نو رحمان ډکیت ته چا ووې هغه ته څنګه پته ولګېده؟ دا ورته سیټ لیکت ویلی دي سیټ لیکت هلته تللی و او رحمان ډکیت ستا خلاف روچت کو. رحمان ډکیت ته اوس د هر څه پته ولګېده. د سیټ لیکت دومره جرت چې دی په ما خبر ورکوي د سره به زه اوس پوه شم دی به زه تباه کم دی به زمانه کاروبار څنګه کوي. سیټ لیکت د خپل ځان دپاره داسې وکړل خپل سرمایه اوچتولو دپاره هغه اوس په هغه ځای قبضه کوي. د هغه رحمان ډکیت سره خبره هم شوې ده. څنګه به ځای قبضه کوي؟ ما د دې ځای پیمنټ کړی دی او ما سره د رحمان ډکیت ډیل ساین شوی دی. ورشه ته ګاډې تیار کا چې زه لاړ شم او د دې خبرې تپوس وکم. د دې بزنسمین د لاسه هم هغه فیکټري لاړه شي کومه چې د رحمان ډکیت نه اغستې وي او دی ورپسې اوس ورځي. دی خو رحمان ډکیت خپله دیره کې وي او هاشم یې اوس هم ګیر کړی وي نو هغه ورته وایي
تا چې څه ما هغسې وکړل. تا وې ما ته د رئیس ټکانه وښایه، ما درته وښوله او رئیس تا مړ کو. اوس ته ما ولې نه پرېږدې؟ ما اوس پرېږده که نه، ما خو ستا کار وکړو. صبر وکړه که نه، دومره په اسانه دې څنګه پرېږدم؟ اخوا یو کس بلم پاتې دی، تر څو چې مې هغه را پیدا کړي نه یي او وجلې مې نه یي، ستا پرېښودل نشته. زما هغه بل کس سره هېڅ تعلق نشته. زما خو رئیس ملګری و، هغه تا مړ کو. اوس ته خپله واده پوره که او ما پرېږده. زه ستا سم نشم کولی، زما نه تا ته هېڅ خطره نشته. دا به زه پرېږدم، خو لا به ته دلته یې. ما ته پته ده چې تا پسې به څوک ناڅوک راځي، تر څو چې ما خپل ټول دښمنان مړه کړي نه یي، ته به دلته یې. دی دا خبرې کوي چې دی کې مولانا هلته را رواني، ولې چې دی د هیرې معلومات وکړي او ده ته پته ولګي چې هغه هیره واقعي رئیس په هغه بزنسمین باندې خرڅه کړې ده. مولانا چې د رحمان ډکیت خواله راشي نو هغه ورته وایي ها مولانا، ته خو ډېر تادی کې رالی، ولې خیر شه؟ او ما ستا نه صرف دا تپوس کو چې تا هغه هیره څه کړه؟ تا خو وې زه هغه خرڅولو ته تیار یم، نو بیا تا هیره چاله ورکړه؟ هیره ما سره ده او ما خرڅه کړې نه ده، هغه ما دې جینۍ له ورکړې ده او دې سره ده. تا وې زه کس راولم، کم دی نو کس راوله که نه؟ کم دې هیره خو زما کس باندې رئیس خرڅه کړې ده، هغه خو رئیس سره وه. دې جینۍ به رئیس له ورکړې وي. دا جینۍ د رئیس جاسوسه ده، دا د هغه ملګرې ده. دا ته څه غول خورې؟ په دې جینۍ دومره غټ الزام څنګه لګې؟ هیره ما په خپلو لاسو دې له ورکړې ده او هغه دې سره ده. هیره چې دې سره ده نو بیا هغه رئیس سره څنګه راغله؟ که هیره په رښتیا دې سره یي نو دې ته ووایه چې ویې ښیي راته. دا جینۍ چې دا خبره واوري نو د دې رنګ والوزي، ولې چې دی هغه هیره رئیس له ورکړې وي. دغه ټیم دا جینۍ د جیب نه هغه هیره راوباسي او مولانا ته یې وښیي. مولانا حیران شي چې دا هیره اوس دې سره د کم ځای نه راغله. تا له ما هیره درکړه، خو ته به زما یو بل کار وکړې او هغه دا چې ته به مولانا پسې لاړ شي او هغه ته به هیره وښې. ته به هغه ته ووایې چې دا ما باندې رئیس خرڅه کړه. دا ټول اصل کې د رئیس پلینی، ولې چې دی مولانا په ساول غواړي. دی خوا رئیس دی جینۍ له نقلي هیره جوړه کړې وي او دی له یې ورکړې وي. دا هیره نقلي ده، که پرس که ته ګیرم شي نو بس په دې خبره کلکه شه چې رحمان ډکیت ما له هم دا هیره راکړې وه او بس بیا مخکې تماشه کوه. ها مولانا، اوس دا څه دي؟ که نه خوب دې لیدلی دی؟ هیره خو موږ سره ده. دا هیره خو نقلي ده، د دې خو ښه صفا پته لګي. اصلي هیره خو رئیس سره وه او هغه زما په کلاینټ باندې خرڅه کړې ده. دا ته څه وتې بوتې وې؟ ولې تا زما نه په نقلي هیره باندې ځان خلاص کړی اوسه؟ تا ما سره دومره غټ ګیم وکړو. ما تا له اصلي هیره درکړې وه. دې جینۍ نه تپوس وکړه چې هغې څه کړه. خلکه دوکه به ته کوې او الزام به په بل لګې. اوس خپل انجام ته ګوره. رحمان ډکیت ولګي او مولانا ولي او په هغه ځای یې مړ کي. چې څوک ما سره دوکه کوي او یا ما ته دروغ وایي، د هغه به هم دا انجام وي. راځه لکه یو دوکهباز بل هم راغلی دی، زه چې د دې مولانا ګاډي کې هغه پسې ملاړ شو. رحمان ډکیت چې مولانا مړ کی نو بیا د هغه په ګاډي کې د هلته نه لاړ شي.
دی خوا چې هاشم دا هر څه وویني نو دی نوره مو یریږي او دی جینۍ ته وایي ما ستا خبره ومنله او رحمان ډکیت ته مې د رئیس ټکانه وښوله اوس شا به کنه ماته خلاص کا دی خو ګورې په چا میله نه کوي او ما به مړ کی هغه بستا خپل قسمتي کني ما په خپل کوشش کړی دی زدي کې سم نشم کولې دلته هر چا سره خپل غم دی هر یو کس خپل مړې خلاصي بس تم د خپل قسمت انتظار کوا کې دې شي رحمان ډکیت تی پریک دی د دې جینۍ اوس پته نه لګي چې دا د چا په طرفي ولې چې د دې ټول کارونه د شک وي دی خو هغه بزنسمن راغلی وي سیټ لیکت پسې هغه خپلې فیکټرۍ ته ولې چې هغې ته قبضه کړې وي دا خو ما ته پته وه چې ته یو ناکامه سړی خو دا راته پته نه وه چې ته به دومره لالچي او غداره وخیجې تا په کمه کاته کې ما سره داسې وکړل چې رحمان ډکیت ته د زما ټولو رازونه ووې او زما په ځای دې قبضه وکړه کاروبار او روزګار د چا میراث نه دی تا چې اوسه پورې په دوکه دې ځای نه پټرول چلول نو هغه څه دغه ټایم رحمان ډکیت هم د دې طرف ته را روانې ډېر تیزۍ سره ولې چې دله سیټ لیکت خبر ورکي تا ته ځان پوره اوس زما نمبر دی په کپنۍ کې ستا شیر د اسمان ته وختل او زه په هغه ځای پاتې شوم اوس زما نمبر دی بقایا کار به زه دلته کوم دې خبرې سره ستا سویمه ده چې زه څومره ګټم او کم ځای ګټم ته مړېږې نه باچا تا ځان پوره اوس زما نمبر دی او تاله ما یو سرپرایز هم روړی دی دی دا خبرې کوي چې دی کې رحمان ډکیت دلته راورسي دا بزنسمن چې رحمان ډکیت وویني نو رنګ یې زیړ شي ښه نو ستا دومره جرت چې ته ما سره ګوتې کې ته دومره شاطر وختې چې تا زه لکه د کیلونې ولوبولم ګوره خان زه تا پویم ما دا هر څه تا ته پخپله وی خو بیا به زه تا دې کار ته نه پرېښودم په دې وجه ما خاموشۍ سره دلته نه پټرول وباسل سټاک ټول ما سره پروت دی زه دې په پټرولو کې نیم خو چې کم سړی ما ته دروغ ووایي زه هغه بیا ژوندی نه پرېږدم خان بل زمانه غلطي وشوه اوس کو ته وې هغه هر څه در کوم خو ما ته سمه وایه بس ما پرېږده چې ځم دا چې څه وړي دي بس هغه ستا شو خو په قبر کې ورشه لکه او دې په چاړه للګه بیا دا بزنسمن مخکې وي او د رحمان ډکیت دا کس ورپسې وي دی چې د کرین هغه سر ته وخیږي نو بیا هلته لار نه او دغه شان دا سړی ګیر شي د رحمان ډکیت دا کس ولګي او بزنسمن د بره نه راولي
رحمان ډکیت د دې بزنسمن خواله راشي ولې چې هغه کې لا اوس هم ساه وي بس دی پې ډزې وکړي. چې کم سړی ما سره دوکه کوي هغه به زه ختموم چې بیا د چا جرت نه وي. دی خوا جعفر او میډم راغلی وي هغه تباه شوی ځای ته نو جعفر ورته وایي زه خو رئیس پسې دلته ډېر وګرځېدم خو میلو راته نه شو اوس نه پوهېږم چې هغه به مړي که ژوندې. ما ته همداسې لګي چې هغه به ژوندي هغه دومره په اسانه ځان مرګ له نشي ورکولی. تا ته ما یو بله خبره هم کوله خو هغه اورېدو نه مخکې ځان مضبوط کا او هغه دا چې رحمان ډکیت ستا پلار وویشتو او هغه یې مړ کو. زما د هغه په مرګ هېڅ څه خفګان نشته ولې چې هغه زما خپل پلار نه و او هم دغه یې انجام و. رحمان ډکیت یو بله خبره هم کړې ده او هغه دا چې وایي د مولانا لاش به نه ښخوې او نه به یې ورکوې تر څو چې ورپسې لور په خپله نه یې راغلې. زما د هغه لاش سره هېڅ څه کار نشته خو زه به هلته خامخا اوس ځم زه به هلته هاشم پسې ځم او هغه به ترې راولم. ته هلته نشې تلې هلته ډېره خطره ده رحمان ډکیت به دې ګیره کي. ای به زه به بیا هم ځم هلته ما دې ګیره کي خو زه به هاشم پسې ځم کیدای شي زما تلو سره روک شوي خلک هم را پیدا شي زه چې اوس ځو د دې ځای نه. جعفر او میډم چې د هلته نه لاړ شي نو دغه ټایم هلته دې ته څوک ولاړي. اوس دا څوکي دا به بل اپیسوډ کې پته لګي ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.